له کلونو کېږي چې فلج وه، اوس یې په کار پیل کړی او لا یې ښه کېږي. فابریکه فعاله شوله. تقریبا په اوسني حالت کې موږ هم د دې فابریکې نه د کانال د تاسیساتو د رغونې په خاطر باندې کار کوو چې یو په هغې کې د مالدارۍ د پروژې نجارۍ بخش کارونه دي چې عملا ورباندې کار روان ده. د همدغه لرګیو او د همدې فابریکې نه کار اخلو او همدې نجاران چې موږ سره موجود کار کوي. ډېر پخوا هغه مهال چې د طالبانو واکمني وه او ترې راوروسته جګړې پیل شوې، ګڼې دا څېر کارخونې جلال آباد ښار کې وي چې اوس ویجاړې دي.